بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے مومنانو، تاسو یهودیان او عیسایان خپل دوستان منیسئ. دی په خپلو منځو کې سره ملګري دي او که تاسو نه څوک هغې په دوستۍ ونیسي نو بیا به هغه هم په هغو کې شمیرل شي. په دې کې شک نشته چې الله تعالی ظالمان د خپلې لارښوونې نه بې برخې کوي. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. تبوینه د چا په زړونو کې چې بیماری ده یعنی منافقین، هغې به هم په هغو کې په منډو ترړو اوړي راوړي وایي مونږ ویریږو چې چرته مونږ په څه غم اخته نه شو. خو لرې نه ده چې الله تاسو ته برې په برخه کې یا د خپل طرف نه څه بله خبره څرګند کړي، نو دا خلک به په خپل دغه منافقت کې چې په زړونو کې پټوي پښیمانه شي. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. او په هغه وخت کې به مؤمنان وایي آیا دا هم هغه خلک دي چې د الله تعالی سره په کلکو کلکو قسمونو خوړلو باور درکو چې مونږ د تاسو سره یو، د هغې ټول عملونه بې ځایه ضایع شو او په آخر کې دي ناکام او نامرادي پاتې شو. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے مومنانو، که تاسو نه څوک د خپل دین نه واوړي نو الله به ډېر زر نور یو داسې قوم راولي چې الله ته ګران وي او الله هغوی ته ګران وي، چې په مسلمانانو به نرم وي او په کفارو به ډېر سخت او تیز وي. د الله په لاره کې به جهاد کوي او هغوی به هیڅ یو ملامت کوونکي د ملامت پروا نه کوي. دا د الله فضل دی، چاته چې خوښه شي نو په برخه کوي. الله د فراغ وسایلو څښتن او په هر څه پوهیږي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مسلمانانو، ستاسو ملګری خو په حقیقت کې یوازې الله او د الله پیغمبر او هغه مؤمنان دي چې منځونه قایموي، زکات ورکوي او د الله په وړاندې سر ټیټوونکي دي. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن
إن حزب الله هم الغالبون. او څوک چې د الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان خپل ملګري نیسي یقین وکړئ چې همدا د الله ډله غالبیدونکې ده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اے مسلمانانو د تاسو نه د مخکینی اهل کتابو کومو خلکو چې د ستاسو دین پورې ټوکې او خنداګانې کولې نو هغوی او نور کفار خپل دوستان او ملګري منیسئ. د الله نه ویریږئ که مؤمنان یئ. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. او کله چې تاسو د مانځه دپاره آواز کوئ نو هغوی ورپورې خنداګانې او لوبې کوي. د دې دلیل دا دی چې هغوی بې عقله دي. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. دی ته ووایه ای یهودو او عیسایانو تاسو چې په کومه خبره مونږ سره وران یئ هغه د دې نه سوا نور څه دي چې مونږ په الله تعالی او د دین په هغه ښوونه ایمان راوړی دی چې مونږ ته نازله شوې ده او څه چې د ده نه مخکې نازل شوي دي په هغه هم ایمان لرو او دا ځکه چې تاسو کې اکثر فاسقان دي. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. دی ته ووایه آیا زه هغه خلک دروښیم چې د هغو عاقبت د خدای په وړاندې د فاسقانو د عاقبت نه هم ډیر بد دی. هغه کسان چې الله ور باندې لعنت کړی دی او غضب ور باندې نازل کړی دی او د هغو نه یې ځینونه بیزوګانې او خنزیرانې ته جوړ کړل چې هغوی د غیر الله د قانون اطاعت وکړو. د هغو درجې ډېرې زیاتې بدې دي او هغوی د سمې لارې نه ډېر زیات بېلارې شوي دي. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. کله چې دی تاسو له راشي نو وایي چې مونږ ایمان راوړی دی په داسې حال کې چې د کفر سره راغلي وو او د کفر سره بیرته لاړل او الله تعالی ښه پوهیږي چې څه دي په زړونو کې پټوي. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. تبوینه چې هغو کې اکثر خلک د ګناه ظلم او د زیاتې په کارونو کې په منډو ترلو اوړي راوړي او حرام مال خوري ډېر ناولي حرکتونه دي چې دی کوي. لولا ينهاهم الربانيون والأخبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ولې د دې علما او روحاني عالمان په ګناه باندې د دې د جبو خوځولو او د حرامو د خوړلو نه منې کوي او څه چې دی کوي د ژوند ډېره بده کارنامه ده چې هغه یې تیاروي.
فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. او دی یهودیانو وی چې د الله تعالی لاسونه تړل شوي دي، لاسونه خو د دې تړل شوي دي او په دې باندې لعنت کړی شوی دی د دې بې ځایه او ناولي وینا په وجه چې دی وایي د الله لاسونه خو آزاد دي، څنګه چې خوښه شي خرج کوي. حقیقت دا دی کم کلام چې ستا د رب د طرفه پتا نازل شوی دی هغه برعکس هغو نه زیاتره خلکو د سرکشۍ او باطل پرستۍ د زیاتوالي موجب ګرځېدلی دی او د دې په بدل کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې بغض او دشمني واچوله. کله چې دی د جنگ اور په لمبو راولي الله هغه مړ کي. دی په ځمکه کې د فساد خورولو هر څه کوي خو الله فساد راوړونکي هیڅ کله نه خوښوي. فلو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. او کدی اهل کتابو تقوا خوخه کړی وي او ایمان راوړی وي او د خدای نه د ویرې دو لارای خوخه کړی وي نو مونږ به د دې بده د دې نه ایسته کړی وي نو دی بم د نعمتونو سره هرومرو د آرام او راحت جنتونو ته ننویستی وي. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. کاش کی دی تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قائم کړي وای چې د دې د رب د طرفه دی ته لیږل شوي وو. که داسې کړي وای نو د دې دپاره به د پاسه او لاندې نه روزي ورېدلی وی او دی به خوړلی. په دې کې ځینې خلک په سمه لاره تلونکي هم شته خو د دې نه زیاتره خلک ډیر بدعمله دي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سچ ستا د رب د طرفه پتا نازل کړي شوي دي هغه خلکو ته ورسوه. که داسې دې ونه کړل نو د هغه پیغمبر حق دې ادا نه کړو. الله د خلکو د شر نه ستا ساتونکی دی. باور ولره چې هغه به هیڅکله ستا په مقابله کې کافرانو ته د برې لاره ونه ښایي. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا
من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. دیتا وایا چې اے اهل کتابو تاسو هیڅ کله څه احساس نه لرئ تر څو پورې چې تورات، انجیل او هغه نور کتابونه نافذ نه کوي چې ستاسو د رب د طرفه نازل کړی شوي دي. دا فرمان چې پتا ستا د رب د طرفه نازل کړی شوی دی هرومرو د هغو نه زیاترو شرارت او انکار به زیات کړي او د کافرانو په حال باندې څه افسوس مکوه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مسلمان وی که یهودی وی، صابی وی او که عیسائی، هر څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او نیک عمل وکړي بېشکه چې نه د هغو دپاره څه ویره شته او نه خفګان. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. مونږ د بني اسرائیلو نه کلکه واده واخسته، هغو تم ډېر پیغمبرانو لیږل او هر کله چې کم پیغمبر هغو ته د هغو د نفسي غوښتنو په خلاف څه شی راوړی دی نو د هغو یوې ډلې ته یې د دروغو نسبتونه وکړل او بله ډله یې وجله. فحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. او هغوی دا ګمان کړی دی چې دوی ته به هیڅ عذاب ونه رسي، د دې عمله ړانده او کاڼه شول. بیا الله هغو ته بخښنه وکړه، خو د هغو نه زیاتره کسان لا زیات ړانده کاڼه شول. الله تعالی د هغو ټولو اعمال ښه ویني. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هغه کسان کافر شول چې هغوی ووې همدا مسیح ابن مریم الله دی. مسیح علیه السلام دی ته ویلي وو چې ای بني اسرائیلو د الله بندګي وکئ، یقین وکئ چې هغه هم زما رب دی او هم د ستاسو د ټولو. چا چې د الله سره څوک شریک کو نو الله تعالی په هغه جنت حرام کړو او د هغه د اوسېدو ځای دوزخ دی او د داسې ظالمانو مددګارې به هیڅوک نه وي. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. او هغه خلق هم یقینا کافران شول چې وی ویل چې الله په دریو کې یو دی
په داسې حال کې چې یو خدای نه سوا هیڅ کومه بل خدای نشته. که دا خلک د خپل دغې وینا نه منې نشي نو که د هغوی سره چې هر څوک کافر شوي دي هغوی ته به دردناک عذاب هرومرو ورکړی شي. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نو آیا دی توبه نه وباسي او د الله نه بخنه نه غواړي؟ الله ډیر بخونکی او ډیر مهربان دی. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقا كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسیح بن مریم علیه السلام د یو پیغمبر نه سوا نور څه نه و. د هغه نه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي دي. د هغه مور یوه مؤمنه ښځه وه. هغوی دواړو خوراک خوړو. وګوره موږ په څه شان د هغوی په وړاندې د حقیقت نښې څرګندې کړي دي. بیا غور وکړه چې دی کم طرف ته اړول کیږي. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. دی ته ووایه آیا تاسو د الله نه سوا د داسې شي بندګي کوئ چې نه تاسو ته څه ضرر رسولی شي او نه د ګټې وس لري په داسې حال کې چې د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی خو یوازې الله تعالی دی. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وایا اے اهل کتابو په خپل دین کې په ناحقه حد نه مخکې مه تېرېږئ او د هغو ګمراه خلکو پیروي مه کوئ چې د مخکې نه بېلارې شوي دي او ځان سره یې ډېر نور هم بېلارې کړي دي او د سمې لارې نه اغوښتي دي. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. د بني اسرائیلونه چې کومو خلکو د کفر لاره خوښه کړه په هغو د داود علیه السلام او حضرت عیسی ابن مریم په ژبه لعنت وویل شو ځکه چې هغوی سرکشه شوي وو او د حده یې په تیري کولو لاس پورې کړی و. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هغوی به په خپل منځ کې یو بل د بدو کارونو نه نه منې کول. هغوی به چې هر څه کول یقینا ډېره بده لاره وه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نن ته د هغوی نه زیاتره داسې خلک وینې چې د کفارو ملاتړ او ملګرتیا کوي. په یقیني طریقه ډېر بد عاقبت دی چې د هغوی نفسونو د هغوی دپاره تیار کړی دی. الله تعالی په هغوی باندې په غضب شوی دی او هغوی په همیشني عذاب کې اوسیدونکي دي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
او پر اختیا سره کدا خلق دا الله پیغمبر او هاغه سمنون کی وي او په هاغه چې په پیغمبر باندې نازل شوی وو نو هیڅ کله به د مؤمنانو په مقابله کې کافران خپل دوستان نه نیول خو هغو نه زیاتره خلق د خدای د اطاعت نه وتلی دي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون تبه د مؤمنانو په دشمنۍ کې تر ټولو زیات سخت یهودیان او مشرکان عمومي او د مؤمنانو د پاره به په دوستۍ کې ډېر نږدې هغه خلک عمومي چې هغوی وویل چې موږ نصاره یو دا د دې عمله چې په هغوی کې عبادت کوونکي عالمان او تاریکو دنیا فقیران یعنی عابدان موندل کیږي او په هغوی کې نفسي غرور نشته وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين کله چې هغوی هغه کلام واوري چې په پیغمبر نازل شوی دی نو ته به ووینې چې د حق د پیژندو د عمله د هغو د سترګو نه اوښکې بهیږي هغوی په اوچت غږ وایي چې پروردګاره مونږ ایمان راوړو زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين او هغوی وایي ښه نو څه وجه ده چې مونږ په الله ایمان را نه وړو او کم حق چې مونږ ته راغلی دی هغه ولې ونه منو په داسې حال کې چې مونږ د دې خبرې هیله کوو چې زمونږ رب دې مونږ په صالحانو کې حساب کړي فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين د هغوی د دې وینا د عمله الله تعالی به هغو ته داسې جنتونه ورکي چې تر لاندې به یې ولي بهیږي او هغوی به پکې تل دپاره اوسیږي دا د ښې کړل لارې او د نیکو خلکو هم دا بدل دی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم پاتې شو هغه کسان چې هغوی کفر وکړو او زموږ آیاتونه یې دروغ وګڼل هم هغوی دوزخیان دي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين اے مومنانو کم پاک شیان چې الله تستاسو د پاره حلال کړي دي هغه مه حراموئ او د حده تیرې مه کوئ او تیری کوونکي د الله ډیر بدي شي وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون او کم شیان حلال او پاک روزی تاسو ته الله درکړي ده هغه خورئ څکئ او د هغه خدای د نافرمانۍ نه په څنګ اوسئ چې په هغه ایمان راوړی دی لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تاسو چې کم بے ضایع او غیر ارادي قسمونه خورئ په هغو الله نه نیسي، او کم قسمونه چې تاسو قصدن او په پوهه کې خورئ په هغو بم هرومرو نیسي. د داسې قسمونو ماتولو کفاره دا ده چې لسو مسکینانو ته د منځنۍ درجې خوراک کم چې تاسو په خپله کورنۍ باندې خورئ یا هغوی په جامه پټ کئ یا یو غلام یا وینځه آزاد کئ، او څوک چې د دې وس نه لري نو هغه دې 3 روژې ونیسي. دا ستاسو د قسمونو کفاره ده چې کله قسم خورئ او ماتې کئ. د خپلو قسمونو ساتنه وکئ. په دې طریقه الله تعالی خپل حکمونه تاسو ته څرګندوي تر څو چې تاسو شکر ویستونکي اوسئ. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے مومنانو، خبر دادا ابلندا دا شراب، دا جواری او بوتان او غشی د قسمت حال معلومولو د پاره دا ټول ناولی او شیطانی کارونه دي. دا هغونه ډډو کې تر څو چې تاسو ته برې در په برخه شي. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شیطان خو هم دا غواړي چې د شرابو او د جوارۍ په وجه د ستاسو په منځ کې بغض او دښمني واچوي او تاسو د خدای د یاد او د منځنه منی کی، نو تاسو د دې کارونو نه منی شئ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. د الله تعالی او د هغه د پیغمبر خبره ومنئ او د الله او د هغه د رسول د نافرمانۍ نه منی شئ. او که تاسو حکم ته شا کړه نو خبر شئ چې زمونږ په پیغمبر خو یوازې د څرګند حکم رسولو ذمه ده. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. څوک چې ایمان راوړي او ښه کارونه سرته ورسوي نو هغو چې مخکې څه خوړلي څکلي وو په هغو به ونه نیول شي، په دې شرط چې بیا د پاره د هغه شیانو نه منې شي چې حرام کړی شوي دي او په ایمان ټینګ ودرېږي او ښه کارونه وکړي، بیا چې د کومو شیانو منې وشي د هغو نه لاس واخلي او څه چې د خدای امر وي هغه ومني او بیا د خدای په ویره د ښېګڼې لاره ونیسي، نو الله تعالی داسې نیک عمله خلق خوښوي. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مومنانو، الله بتاسو د هغه ښکار په وسیله په سخت ازمیخ کې واچوي چې بیخي ستاسو د لاسونو او د نیزو په نښه کې وي، ځکه چې الله تعالی معلومه کي چې تاسو کې څوک بغیر د لیدو نه د هغه نه ویریږي، او چا چې پس د دې نه د الله مقرر شوي حد نه تیری وکړو د هغه دپاره دردناک
عذاب دی. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالع الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے مومنانو د احرام په حالت کې ښکار مه وجنئ او په تاسو کې چې هر چا په پوهه او قصدن داسې وکړل نو کم څاروی چې هغه وجلی وي نو د هم د هغه په مثل یو څاروی به د هغو څاروو نه نظر کوي چې د هغه فیصله به تاسو نه دوه تنه عادلانو کی او که هغه څاروی د خاصو څاروو نه وي او دا نظرانه به کعبې ته رسول کیږي. که دا نه وي نو د دې ګناه په کفاره کې څه مسکینانو ته خوراک ورکي یا د هغو په اندازه روجې ونیسي تر څو چې هغوی د خپلو کړو خوند وسکي. مخکې چې څه شوي دي هغه الله بخلي دي او اوس که چا دا حرکت وکړو نو د هغه نه به الله تعالی انتقام اخلي او الله تعالی په ټولو برلاس او انتقام اخیستونکی دی. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ستاسو د پاره د سمندر ښکار نیول او خوړل حلال کړی شوي دي ستاسو د فایدې د پاره او د مسافرو د پاره د لارې تام کولی شئ. البته د چې ښکار تر هغه وخته پورې په تاسو حرام کړی شوی دی تر څو پورې چې تاسو د احرام په حالت کې یئ. نو د هغه خدای د نافرمانۍ نه ځان وساتئ چې د هغه حضور ته به تاسو ټول ورغونډ کړی شئ. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله کعبې ته چې د ادب کور دی د خلکو د قایمولو وسیله ګرځولې ده او د حرمت میاشتې د قربانۍ څاروي او هغه څاروي هم چې په غاړو کې پټي وي چې تاسو قرباني پې نښه کوئ تر څو چې تاسو ته څرګنده شي چې الله د اسمانونو او د ځمکې دننه د ټولو شیانو علم لري. بېشکه الله تعالی د ټولو شیانو نه ښه خبر دی. اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم. یقین وکړئ چې الله تعالی په سزا ورکولو کې هم ډیر سخت دی او د دې پسند ډیر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی. ما علی الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. په پیغمبر باندې خو یوازې د پیغام رسولو ذمه ده او د ستاسو په ښکاره او په پټو ټولو حالاتو پوهېدونکی الله دی. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اے پیغمبر دی ته ووایه
چې پاک او ناپاک هیڅ کله یو شانتی ندي. که د ناپاکو ډیرواله هر څومره ستاسو د پاره ښه هم وي نو هوښیارانو د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ تر څو چې کامیابي په برخه شي. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. اے مومنانو د داسې خبرو پوښتنه مه کوئ که درته څرګندې کړی شي په طبیعت بم خره نشي او که تاسو هغه پوښتنه په داسې وخت کې وکئ چې قرآن نازلیږي نو هغه به درته څرګندې شي. تر اوسه هم چې څومره پوښتنې کړي دي الله هغه در بخلي دي او الله تعالی بخونکی او نرم خویه دی. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. د تاسو نه مخکې خلکو هم دغه قسم پوښتنې کړې وې بیا په دې خبرو منکر شول. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله نه په بهیرې په نامه کم حیوان مقرر کړی دی او نه د صاحبې نه د وسیلې او نه د حام چې بوتانو ته دې مخصوص کړی شي. یعنی دا د هغه بوتانو نامې دي چې کافرانو به دې ته څاروي نظر کول او دا کافران په الله تعالی باندې دروغ تړي او د هغو نه زیاتره عقل نه لري. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. او کله چې هغو ته ویل کیږي چې د هغه قانون لوري ته راشئ چې الله تعالی نازل کړی دی او د پیغمبر خواته رجوع کوي نو په جواب کې وایي چې زموږ د پاره خو صرف هم هغه قانون بس دی چې موږ خپل پلاران او نیکونه پې میندلي وو. د هغو مشرانو خو څه عقل نه لرلو او نه په سمه لار وو. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اے مومنانو د ځان فکر وکئ د بل چا بې لارې توب تاسو ته څه نقصان نشي رسولی که تاسو په خپله په سمه لار یئ. د الله طرف ته ستاسو ټولو ورګرځېدل دي بیا به هغه تاسو ته دروښایي چې تاسو څه کول. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اے مومنانو کله چې تاسو کې د چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیحت کوي نو د هغه د پاره د شاهدې طریقه دا ده
چې د تاسو نه دې 2 دینداره شاهدان ونیول شي، که هغوی د ستاسو نه وي که د غیرو خلکو نه، یا تاسو د سفر په حالت کې یې او ولته مرګ مخې ته راشي، او بیا که هغو کې د ستاسو څه شک وي نو د مانځه نه وروستو دې 2 ګواهان جومات کې ایثار کړی شي، او هغوی دې په خدای قسم وکړي او ودې وایي چې موږ د څه شخصي ګټې په بدل کې ګواهي نه بدلو، او که څوک زموږ خپلوان هم وي او نه موږ د خدای دپاره ګواهي پټونکي یو، که موږ داسې وکړل نو په ګناهګارو کې دې وشمېرل شو. فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. او بیا که ښکاره شي چې دغو دواړو خپل ځان په ګناه کې اخته کړی دی، نو بیا دې د هغو په ځای 2 نور د مړي نږدې خپلوان چې د هغو په مقابله کې د ګواهي کولو زیات اهلیت لري د هغو خلکو نه دې راپاسیږي، او هغوی دې په خدای قسم وکړي او ودې وایي چې زموږ ګواهي د هغو د ګواهۍ په مقابله کې زیاته په حق ده، او موږ په خپله ګواهۍ کې څه زیاتی نه دی کړی، که موږ داسې وکړو نو په ظالمانو کې دې وشمېرل شو. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. په دې ترتیب زیات امید کېدی شي چې خلک به بیخي رښتیا ګواهي وکړي، یا به لږ تر لږه د دې خبرې نه وویریږي چې د هغو قسمونو نه وروستو چېرته قسمونه الټه نه شي. د الله نه ویریږئ او د هغه حکم واورئ، او الله تعالی فاسقانو ته سمه لار نه ښایي. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. په هغه ورځ چې الله ټول پیغمبران راغونډ کړي او پوښتنه وکړي چې تاسو ته څه جواب درکړی شوی و، نو هغوی به عرض وکړي چې موږ هیڅ نه پوهیږو، هم دا ته په ټولو پټو حقایقو پوهیږي. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. بیا هغه وخت در یاد کا چې کله الله فرمایي چې ای د مریم زویا عیسی زما هغه نعمت در یاد کا چې ما پتا او ستا په مور پیرزو کړی و، ما په جبرائیل علیه السلام ستا تایید وکړو، تا په غیږه کې هم د خلکو سره خبرې کولې او پوخ عمر ته په رسېدو هم ما تا ته د کتاب حکمت تورات او انجیل ښوونه وکړه، تا زما په حکم د خټې نه د مارغه جوسه جوړه کړه
او په هغه کې دې پوکې وکړو او هغه زما په امر الوتون کې جوړه شوه. تا ما در ذات ړاند او کوړي ناروغان زما په امر روغول. تا زما په امر مړی راویستل او ودرول، یعنی مړی به دې ژوندي کول. نو بیا کله چې ته بني اسرائیلو ته د څرګندو نښو سره ورغلې او څوک چې د هغو سره د حق منکران وو هغه یې وویل چې دا نښې د جادوګرۍ نه سوا نور څه نه دي، نو هم دا ما ته د هغو نه بچ کړي. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُلِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. او کله چې ما حواریانو ته یعنی د عیسی علیه السلام ملګرو ته الهام وکړو چې په ما او زما په پیغمبر ایمان راوړئ، نو هغوی وویل چې مونږ ایمان راوړو او ته شاهد اوسه چې مونږ مسلمانان یو. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. د حواریانو په لړ کې دا پیښه هم یاد لرنې ده چې کله حواریانو وویل چې ای عیسی ابن مریم آیا ستا رب دا طاقت لري چې په مونږ باندې د اسمان نه یو خوانچه دسترخوان نازل کی یعنی خوراک. نو عیسی علیہ السلام ویل دا الله نو ویریږئ که تاسو مؤمنان یې. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هغه ویل مونږ صرف دومره غواړو چې د دې دسترخوان نه خوراک وخورو او زمونږ زړونه ډاډه شي او زمونږ یقین نور هم زیات شي د دې دپاره چې تا مونږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او مونږ ورباندې شاهدان شو. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. دا هغه رستو عیسی ابن مریم دعا وکړه، خدایا زمونږ ربه په مونږ باندې د اسمانه دسترخوان راکوز کا چې زمونږ دپاره او زمونږ د اوسینو او راتلونکي نسلونو دپاره د خوشحالۍ خبره وګرځي او ستا د طرفه یوه نښه شي او مونږ ته روزي عطا کا او ته د ټولو نه ښه روزي رسان یې. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. حق تعالی فرمایل زه په تاسو باندې خوراک را کوزونکی یم او رستو د هغه نه چې تاسو کې څوک کافر شي هغه ته به زه داسې سزا ورکم چې په دنیا کې به بیا بل هیچ چاته ورنکم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هغه وخت هم د یادونې دی کله چې د دې ښېګڼو
په یادولو الله فرمایي چې اے عیسی ابن مریم آیا تا خلکو ته دا ویلي وو چې الله نه سوا ما او زما مور هم په خدای ونیسئ نو هغه به په جواب کې عرض وکړي سبحان الله زما دا کار نه و چې هغه څه مې ویلي وی چې د هغې ویل زما دپاره حق نه و که ما داسې خبره کړې وي نو تا ته به د دې علم وي ته پوهېږې په هغه څه چې زما په زړه کې دي او زه په هغه څه نه پوهېږم څه چې د ستا په زړه کې دي ته خو په ټولو پټو حقایقو عالم یې ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ما هو هغو ته نور څه نه دي ویلي صرف هم هغه چې تا راته حکم کړی و دا چې تاسو د الله بندګي وکئ چې هم زما رب دی او هم د ستاسو رب دی زه تر هغه پورې د هغو ګواه وم تر څو پورې چې زه د هغو په منځ کې وم کله چې تا زه د دنیا نه اوچت کړم نو بیا ته په هغو ساتونکی وې او ته په هر شي حاضره یې إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اوس که ته هغو ته سزا ورکړې نو هغه ستا بندګان دي او که بخښنه ورته وکړې نو ته برلاسې او د حکمت څښتن یې قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم التبا الله فرمائی دا هغه ورځ ده چې په هغې کې رښتینو ته د هغو د رښتینولۍ ګټه ورسوي د هغو دپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې به ولې بهیږي په هغو کې به هغوی تل دپاره اوسیږي الله د هغو نه راضي شو او هغوی د الله نه راضي او هم دا ستره کامیابی ده لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير د ځمکې او آسمانونو او ټولو شیانو بادشاهي یوازې د الله ده او هغه په هر څه قادر دی صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی